د پکوړو خوړونکیو د سموسو خوړونکیو د 80,000 پښتنو نه شرم نه درځي چې د پارلمنټ ته لاړ شم د 4 شاید امنیت ما سره به چیرې ګارډ زیات شي ښه ډېر ټوپکماران به شي راسره عدالت ما ته به چیرې په عدالت کې لږ څه انصاف ملاو شي تعلیم زما د بچو به ډېر شي معیشت زه به پیسې وګټم دا ولسونه به څه کوي آزاد دي موږ د جرګې مخالفتونه نه کوو موږ د وړې وړې ټولنې مخالفتونه نه کوو خو دا جرګې وړې وړې ټولنې موږ لیدلي دي چې 3 ورځې غورې کوي څلورم ورځ جلدي شي په دفتر شي په خپلو ناسې خبره کوي زما کام نن هم له ازادي لمانځي ته د څه شي ازاد یې د چا نه ازاد یې په څه شي کښې ازاد یې یو ځل به کام پوه لري ملي فکر به لري بیا چې ملي فکر ولري بیا به دی منظم تنظیم لري او یا کاله تېر شول چې موږ دا ټپه اورو چې څانګه به نن سبا کې ګل شي ما یې په سر کې سرې غوټې لیدلې نه خو څانګه ګل نه شوه څانګه ګل نه شوه او یا کاله کې څانګه ګل کېږي نه ګل کېږي ولې ملګرو پي ټي ایم د ولسونو خبره کوي پي ټي ایم د دغو په سر جنګ کړی دی د دغو په سر جګړه کړې ده چې موږ ته نه خره د جرنیل خلاف ډېر خلک نارې وهي منني وهي خو د پرسې په سر دا د ولسونو په سر جګړه پي ټي ایم وکړه دا د ولسونو په سر جنګ پي ټي ایم وکړ تو چې د کوټې نه وخله تر سوات پره په دا سټیج باندې د دغې پښتین قوم خلک ولیده که نه ولیده ولیده دا د پي ټي ایم یې چې پښتانه سره یو کوي وخته په اوږدو اوږدو ویښتانو کې د ټوپکو سره سړي ولاړ وي چې ډوډۍ راوباسه او په سبا باندې بلکې ګنټه پس یې د ټوپکو سره نور سړیان په وردي کښې راشي چې ولې د ډوډۍ ورکړې ده خو سړیا خو ډوډۍ کې هلمند ته نه ده پسې وړي خو تا په ډیورنډ تار دې خوا راواړولو دلته یې وغوښتله محترمو په اقوام متحده کې ناستو خلکو د پاکستان په عدالتونو کې ناستو ججانو د یو ورک زوی د مور یو منټ درد برداشت کولی چې د یو ورک زوی د پلار یو منټ بېحسي برداشت کولی چې او 8,000 نه باندې پښتانه مند یې 8,000 نه باندې پښتنو ځوانانو پلارونه دا درد په کالونو کالونو برداشت کوي یو تنظیم جوړ کړی دی هغې تنظیم په نتیجه کښې هر کلي کښې نن مې دا کمپینونه نه کول هر کلي کښې پي ټي ایم یونټ موجوده دو هغه یونټ و خپل خلق ته یایي چې نن دا چاردو نن دا چاردو دغه تنظیم یې چې رهنمایي یې کولی شي د جنوبي وزیرستان نه ډېره لویه ریلي روغله یقینا ورته څه کمپین نه و بلکې تنظیمونه موجود دي یونټ موجود دي چې د شهزاد وزیر په سربراهۍ کښې ورسره مولانا صاحب د فرمان خدای حماد خدای داسې د میر د مکین صدر ډېرې خورې وکړلې ډېر تکلیفونه یې تېر کړل منډې یې والې یو تنظیم یې جوړ کړ چې په نتیجه کښې نن مې لیدل چې خلک منظم دی خو دلته یوازې د جنوبي وزیرستان او د شمالي وزیرستان خلک نه دی موجود بلکې دا سټیج تر نږدې خلک نږدې دغه نورې خلکو نه زده کړه وکړي څنګه په ارام باندې ټول غلي نوستي محترم ملګري تو چې د کوټې نه وخله تر سوات پره په دا سټیج باندې د دغې پښتین قوم خلک ولیده که نه ولیده ولیده دا د پي ټي ایم یې چې پښتانه سره یو کوي او صرف یو کوي نه په منظمه طریقه باندې زه د دغې قوم یوه مهمه خبره مهمه مسله بیانوم لاس 15 منټه خامخا پې لګېږي که په ارام کښېنستی فایده یې دا وي چې تاسو په ارام وروي او که د چا د تاک خواهش وي هغه یوې سبب زستی ځکه چې دا خبره ډېره مهمه ده دا حالات څرنګه روان دي په دا به د یو بیان کې
څه نسته یې په مانسه او جذبه کې نسته یې نه چې څه کېږي چې ټول کښېني تو صحت څه نسته یې اصول یې ټول یې پوره یو وي دا ملګري څه نسته چې یو ټول کښېني تو صحت د دې خلکو په وساطت سره زه د دنیا د هر وګړي نه هر ادارې نه هر ملک نه یوه پوښتنه کوم چې آیا یو قام یو معاشره یو انسان ته د دغه څلور شیانو نه محروم کا هغه به څه ژوند ولري زه هغه څلور شیونه بیانوم اول امن دی یو قام امن نه لري په دنیا کې یو انسان امن نه لري په دنیا کې یوه ټولنه دا امن نه لري د هغې ټولنې پرمختګ به څنګه وي هغه ټولنه به ژوند څنګه تیر کړي زه یې نن بیانوم دا ملګري مه کوئ که یار نن ته وګوره 8,000 نه باندې کورونه خپل ورکو خلکو ته په انتظار دي ای دنیا خلکو ای په اقوام متحده کې ناستو خلکو ای د پاکستان په عدالتونو کې ناستو ججانو د یو ورک زوی د مور یو منټ درد برداشت کولی چې د یو ورک زوی د پلار یو منټ بېحسي برداشت کولی چې او 8,000 نه باندې پښتانه مند یې 8,000 نه باندې پښتنو ځوانانو پلارونه دا درد په کالونو برداشت کوي او نن یې په دې پنډال کې د هغو پلارونه او ترونه او ورونه ناست دي په ژړا او فریاد درته ستړي دي ای د دنیا خلکو ای د نور پاکستان لاهور اسلام آباده تا د میرلي چیرې یو ورځ هم تېرولی شي لکه د میرلي ولسونه چې تېروي 900 نه باندې ټارګټ کلینګ شوی دی شمالي وزیرستان د شمالي وزیرستان ټول شهدا چې سره جمع کړې او په دلګټ کې په یوه ورځ وینې تویې شي داسې سیلاب به روان وي د وینې ته برداشت کولی شي د دنیا خلکو نن باجوړ په وینو سور دی هره ورځ ټارګټ کلینګ کېږي په خیبر کې هره ورځ ټارګټ کلینګ کېږي په پېښور حسن خیلو کې هره ورځ چاپې دي او ټارګټ کلینګ دی او اوس په ضلع قرم او په کرک کې دا حال شروع دی لکي مروت زمونږ پښتانه دي زمونږ وینه ده ټول عمر یې خوږ وخت تېر کړی و په مجلسونو نن د بدامنۍ شکار دي ډېره اسماعیل خان تانک ژوب او تر دوکۍ ارنایې پوره وینې تویېږي محترمو یو قام هره ورځ یې ځوانان په ګولیو باندې د سرونو ته ویشتل شي هره ورځ دلته په ګولیو باندې سرونه ویشتل کېږي د درویش صاحب یو شعر دی چې دې ښار ته په سوغات کې یو سر هره ورځ راځي هره ورځ په توفا کښې پښتنو ته وینې پرتې وي سرونه پراته وي محترمو صرف یې په مرګونو باندې خبره نه ده لنډه بتې ځنې اخلي چا چې 15 روپۍ خپلې ګټلې دي د دنیا هر هغه وګړی چې په خپلو خواریو باندې په خپل محنت پیسې وګټي ته چیرې د ده نه په زور پیسې اخله په مرګ نه زیات زور ورکوي ولې چې ورسره یې بېعزتي هم کېږي ورسره یې توهین هم کېږي او خلک پیسې خپل ګټلي ځنې اخلي او هره ورځ دلته پتاخوري ده او هره ورځ دلته د کور مخ ته په اوږدو ویښتانو کې د ټوپکو سره سړي ولاړ وي چې ډوډۍ راوباسه
او په سبا باندې بلکې ګنټه پس یې د ټوپکو سره نور سړیان په وردګ کښې راشي چې ولې د ډوډۍ ورکړې ده خو سړیا خو ډوډۍ کې هلمند ته نه ده پسې وړي خو تا په ډیورنډ تار دې خوا راواړولو دلته یې وغوښتله محترمو په چیک پوسټ باندې دا پښتون وطن دی او پنجابیا دا خلک په خپل عزت ډېر سخت خفه کېږي په پښتو کې چې څوک د چا ښېګړه هېره کړي یعنې یو انسان دی چا سره ښېګړه کړې ده او ښېګړه هېره کړه دا ته موږ بې پښتو وایو چې ښېګړه هېره کړه خو څوک چې بد هېر کړي چا د یو انسان سره بد کړي دي هغه انسان هغه بد هېر کړل یعنې پور پې غور یې نه و پېژندلی د بد هېر کړل او د هغې دشمن سره ناست و هغه ته په پښتو کې بېغیرته وایي تا هره ورځ دلته خلکو ته کنځلې کوې تا 8000 پښتانه مړه کړي دي تا 8000 نه باندې خلک ورک کړي دي په دې نه پس په کوم انسانیت کې په کومه پښتو کې به ستا سره څوک ملګرتیا کوي آیا په پښتو کې په روایاتو کې چې کوم انسان د بل انسان بد بغیر پور پې غور هېر کړي آیا د بېغیرته نه علاوه بل لفظ ورته استعمالوئ تاسو ای د پکوړو خوړونکي ای د سموسو خوړونکي د 8000 پښتنو نه شرم نه درځي محترمو د انسانیت خبره کوم بیا یې د مسلمانۍ هم درته کوم دا کام په درد اخته دی او د څه دپاره د ډالرو دپاره نن نوې لوبه څه شروع ده اصل مسله سپیک معنا چین موږ او تاسو یې چین بولو دنیا ورته چاینا وایي چین یو روټ تېروي د خپل چین نه تر ګوادره پورې ګوادر اوبه ډېرې ژورې دي نو ژورې اوبو ډېر جهازونه بحري تم کولی شي نو که چیرې دا روټ تېر شي د دنیا 25% بزنس به چین ته واوړي او د دنیا 25% بزنس څومره راځي 625 بلین ډالره محترمو امریکا په دنیا کې ولې زوروره ده چې تر ټولو غټ بجټ لري دا خبره ته ډېر سوچ وکړئ ستا په خاوره دا لوبه لګېده امریکا صرف فوجي بجټ 880 بلین ډالره لري 880 بلین ډالره د دنیا 100 ملکونو ټوټل بجټ چې سره جمع کړي دې بجټ ته نه رسېږي نو چې غټ بجټ یې دی ډېر جهازونه وسلې جوړولی شي اوس که چیرې چین ته 950 بلین ډالره میلاو شي نو امریکا ته خطره ده چې بیا به سوپر پاور زه نشم پاتې ځکه د امریکې او د چاینا پسفیک لانجه ده اوس جنګ راځي قرق لکي مروت دیای خان او ژوب چېرته چې سپیک تېرېږي هلته راغی خبره ته مو سوچ دی د پښتنو وینې تویېږي او پاکستان ته څه ګټه ده هغه ته دا ګټه ده چې یوه حمله به وشي چاینا ته به ووایي چینیانو ته چې تاسو ته خطره ده مونږ ته ډالر راکئ چې مونږ د خطره لرې کړو د چین نه به د تحفظ په نامه د سکیورټي په نامه باندې پیسې اخلي او امریکا ته به وایي چې ګوره ودلې ده څنګه حمله وه چې صحیح وه چې په مفته خو نه ده شوې ډالر واچوه د هغې نه به یې په دې اخلي وینه به د پښتانه تویېږي د دغې خاورې بچي که هر نام هم ورکړي مور یې زموږ د وطن ده خورکه یې زموږ د وطن ده ته بوډ ورته وایې بیډ ورته وایې پولیس ورته وایې هر څه وایې د دغې خاورې بچي دي محترم کښېنه صبر وکړه خبره شروع ده د دغې وطن خبره ده نو مونږ دې ریاست ته وایو چې دا پردي جنګونه مونږ ته مه راوړه دلته په خلکو پسې طالبان مړي کا د طالبانو سره معاهده دغو ولسونو نه ده کړې د طالبانو سره معاهدې ته جنرال فضاني تللی و دا جي ایچ کیو تللې وه ستا جرګه تللې وه مونږ نه و تللي نن ته وایې خلکو ته چې ډوډۍ دې ورکړې ده دا ډوډۍ چا خوست ته نه ده وروړې دا په دې خاوره باندې ستا په موجودګي کې خلک را روان دي غواړي
په هغې بنیاد باندې شوي دي دا هر څه ولې ولسونه تباه کوي دا د پښتون وطن د امنیت حال دی ما څلور شیان یادول یو امنیت دی اوس راځم دویم شي ته پښتنو عدالت ډېر ضروري دی ولې یو پښتون په ځمکه باندې چا دعوا وکړه هغه مړی خو که دته دا پته ولګي چې دلته عدالت موجود دی هغه نن زما سره بې انصافي کوي نه خپلوالي شته نه سفارش مني نه پیسې مني نه کال راباندې ترایي په هفته کې انصاف راکوي هغه سړی به مړی ولې کوي دا د ورونو په منځ کې لانجې دا د تربرونو په منځ کې لانجې دا کلي په کلي لانجې په دې خاوره د انصاف د نظام د نشتون د وجې کېږي څومره لانجې لګیا دي څومره بربادي لګیا دي دا ورونه او تربرونه ټول په یو شي سره په لانجه دي په هغه کې صراحت دي آیا زه څلور شیان یادوم چې یو کان دا څلور شیان نه ولري هغه به په مخ څنګه ځي دلته داسې عدالتونه دي چې په سره ورځ څوک مړی وکړي هم چې تکړه وکیل وي او د جج خوښه وي نو دا یې څه شکونه شته پکې ته ووایي چې نه یې دی کړی او یو به په دوبۍ کې وي دلته دوا پې وکړه وکیل ورته ول څه پیسې ورکړه سفارشونه دي د چې واقع کړی دی چېرته به انصاف مومئ ژوند به څنګه کوئ دریم شی معیشت دی خلک روزګار نه لري خلک کاروبار نه لري په جیب کې د خپلو بچو د خپل کور د ساتلو پیسې نه لري هغه چې لانجې نه وکړي څه دې وکړي څلورم شی تعلیم دی دا هر شی چې یو کام نه لري دا بدبختي دا بدامني دا د عدالت نه لرې کېدل دا د معیشت ختم کېدل دا د تعلیم ختم کېدل دا د څوک امریکایانو ته ورواچوي دا خبره دوی به تر موږ هم زیاتو بدحالۍ سره مخ شي دا د روسیانو سره څوک ورکړي دا د جرمنیانو سره څوک ورکړي دا د لاهور او اسلام آباد سره څوک ورکړي تر موږ به هم ذلیل ژوند شي موږ خو یې سره مخ کړي یو موږ خو د سره مخ کړي یو چې په دې خاوره یوازې امنیت نه د ژوند د تېرولو په جدید دنیا کې چې څومره طریقې دي ټولې ختمې دي الټا یې آیس او پوډر در پسې راوړي دي چې ستا ټوله ځوانه طبقه دا کښېنوي وي مغز یې ختم کړي چې دا یې په دې خبره پوه هم نه شي چې څه ورسره لګیا دي محترمو دا ټول د دغې کام د غلام ساتلو دپاره کېږي مسلې ډېرې بیان شولې په دې سټیج باندې اوږده بحثونه وشول زه د حل په طرف ځم چې د حل یې څه شی دی موږ یقینا د مرحلې سره مخ شوي یو خو د دغې حل شته دی داسې نه ده چې دا خبرې حل نه لري حل لري خو البته حل یې انقلاب دی انقلاب ولې نه راسي او یا کاله تېر شول چې موږ دا ټپه اورو چې څانګه به نن سبا کې ګل شي ما یې په سر کې سرې غوټې لیدلې نه خو څانګه ګل نه شوه څانګه ګل نه شوه او یا کاله کې څانګه ګل کېږي نه ګل کېږي ولې یاره لږ فکر وکړئ زه ډېره مهمه خبره درته کوم دلته د دغې مسلې حل انقلاب دی چې تر څو ولسونه راپاڅېدلي نه وي او دغه استعماري قوتونه چې دا چا دا عدالت دا معیشت دا امنیت او دا نظام خراب کړی دی دا دې له منځه وړي نه وي تر هغې هېڅ نه کېږي خو البته دا جرأت به په چا کې وي او انقلاب به کله راځي ولې نه راځي انقلاب ځکه نه راځي ولسونه مسلې خو لري یو پارلماني پارټۍ جوړې دي سیاست هغه ورته راشي تر ده هم بهترین دلایلو کې مسایل ورته بیان کړي چې دا مسله دا داسې ده او داسې ده ولسونه وایي چې واه واه زنده‌باد ورته وایي چې حل یې دا دی چې ما ته ووټ راکئ زما حکومت راشي بیا به ستاسو مسلې حل شي خو حقیقت څه دی زه حقیقت درته بیانوم حقیقت دا دی چې د هر چا حکومتونه راغلل که د چا په صوبه لیول باندې لږ څه ووټ بینک ته هغې صوبایي راغلل که د چا په مرکز لیول دی هغې مرکزي راغلل خو آیا د ولسونو مسلې حل شوې خو زه یې اوس کیسه درته کوم چې ولې نه یو څاروی و ځناور هغه خپل مالک په منډۍ کې یا خرڅولو یا حلالولو خو چې کله یې کش ورکولو هغه نه تللو نو دغې مالک یو چل وکړو
یو ګجره راوخستله یو سټیک پرې لاشته وه په هغه پرې یو طرف ته ګجره وتړله د سټیک د لاشته د بل سر یې د مکنډي پرې ور وتړل دا ګجره داس مخکې ورته وللې ده همدا څاروی دا ځناور پسې روان شو تر حلالولو او خرڅولو ورسېدلو خو ګجره ته دا یې ونه رسېدل څو چې تا ته وایي زه د مسلې حل کوم مسلې نورې په مخ روانې دي د 200 روپۍ ټماټر و 300 ته ورسېدل د 50 روپۍ شای و 500 ته ورسېدل امن دی چې کوم و لږ هغه د په ختمېدلو شو یار مسله څه ده مسله دا ده چې ته د یو استعماري نظام لاندې ژوند تېروي او په استعماري نظام کې د خلکو وهل ځپل لوټل دا ممکن وي ترقي ممکنه نه ده هلته دا استعماري نظام ولې استعمار څه ته وایي دا د 1973 آئین چې دوی څه ته وایي دا چا جوړ کړی دی دا دفعه 302 324 دفعه 144 303 MPO دا خو مو اورېدلي وي دومره دا پیرنګي جوړې دي دا دوی چې کوم 1973 آئین یادوي دا 90% د پیرنګي جوړاین دی او بدلولی څوک شي څوک یې بدلولی شي پارلیمنټ ته دا کاسې دلته پارلیمنټ شته دی پارلیمنٹ ملګرو نشته پارلیمنٹ زمانہ تعارف یې درته کوم دلته به تر څه خلک ناست دي پارلیمنٹ جمهوري پارلیمنٹ وایي دیتا چې د خلکو په رایې جوړ خلک څه شی فرام دی پیپل بیا د هغو په رایې جوړ حکومتونه بای دی پیپل بیا د هغو خلکو دپاره هغه قوانین جوړوي فار دی پیپل آیا دلته د اولسونو په رایې باندې حکومتونه جوړیږي نه او بیا هغه حکومتونه د اولسونو د ژوند د ښه کولو لپاره قوانین جوړوي نه د جرنیلانو په خوله جوړ حکومتونه د جرنیلانو د نورو مضبوطولو لپاره قوانین جوړوي نو انقلاب د کوم محترمو د خبره ته سوچ وکړئ دا په دې حالاتو کې دا چې اوس موږ ورسره تېرېږو یوازې حل یې څه دی اولسي مزاحمت خو چې منظم وي غیر منظم نه غیر منظم تنظیمونه هیڅ ګټه نشي راوړلی مونږ په شخصیاتو پسې به نه ځو مونږ به په اصولو په بیانیه پسې ځو لہذا که ته تیر تاریخ وګوره آیا په یو وخت کې دا نن چې څومره عوام دی په ټول پاکستان کې تر دې زیات خلک خو یوازې د پیپلز پارټۍ بوټو سره خو شته ورسره نشته یو وخت کې نواز شریف سره و یو وخت کې اکبر سره و ولې لاړل هغو خلکو ته دوی یو بیانیه مخکې راوړله وروسته یې خپله بیانیه سره دروغ کول دوکې یې کولې نو خلک ځینې لاړل دلته به یو بیانیې سره اصولي موقف سره ته پر مخ ځې ته به د اولسونو مزاحمت کوې ته به اولسي مزاحمت کوې زه که پارلیمنټ ته لاړ شم د 4 شیانو امنیت ما سره به چیرې ګارډ زیات شي ښه ډېر ټوپکماران به شي راسره عدالت ما ته به چیرې په عدالت کې لږ څه انصاف ملاو شي تعلیم زما د بچو به ډېر شي معیشت زه به پیسې وګټم دا اولسونه به څه کوي یار دا اولسونو معیشت به کله په مغزي د دغو اولسونو امنیت به کله په مغزي د دغو اولسونو عدالت به کله په کېږي د دغو اولسونو تعلیمونه به کله په مغزي دا چې ریړۍ لګولي دي دا دکانداران دا دلته د تازیان چې کوم دي دا مزدوران او ملګرو پی ټي ایم د اولسونو خبره کوي پی ټي ایم د دغو په سر جنګ کړی دی د دغو په سر جګړه کړې ده چې موږ ته نه خرا د جرنیل خلاف ډېر خلک نارې وهي منني وهي خو د پرسې په سر دا د اولسونو په سر جګړه پی ټي ایم وکړه دا د اولسونو په سر جنګ پی ټي ایم وکړ د هغې دپاره پی ټي ایم لاره غوره کړه پی ټي ایم د مفاهمت لاره نه ده غوره کړې پی ټي ایم د ذاتي ګټو لاره نه ده غوره کړې پی ټي ایم د مزاحمت لاره غوره کړې ده او مزاحمت څنګه کېږي یو ځل به ته په خپلو اولسونو کې ملي فکر جوړ کړي چې دوی کم سے کم پوه ولري ځینې خلک وایي چې ټوپک یې حل دی ورور حل یې ما ته معلوم دی ته ما راشایه خو زه چې خپل کام راویښ کړم
زما کام نن هم له ازادي لمانځي ته د څه شي ازاد یې د چا نه ازاد یې په څه شي کښې ازاد یې یو ځل به کام پوه لري ملي فکر به لري بیا چې ملي فکر ولري بیا به دی منظم تنظیم لري اشخاص مقابلې نشي کړی د پاکستان څومره ډېرې سیاسي پارټۍ دي د هرې سیاسي پارټۍ لیډر کچېرې فیصله وکړه چې نن نه پس زه او زما فیملي خاندان نور سیاست نه کوو نو هغه پارټي پاتې کېږي نه پاتې کېږي هغه ختم ده نه پسې ځي خلک خو البته که مخالف قوتونو فیصله وکړه یو جرنیل وویل چې زه نه کوم نو کوي خو بیا اثر نه پلېږي ولې هغه منظم طریقه تا ته راغلي دي هغه د یو بل خبره مني هغه تنظیم لري ځکه پی ټي ایم یو منظم تنظیم لري منظم تنظیم جوړوي چې پښتونخوا یو منظم تنظیم جوړ کړي دلته یې لګیا دي آزاد دي موږ د جرګې مخالفتونه نه کوو موږ د وړې وړې ټولنې مخالفتونه نه کوو خو دا جرګې وړې وړې ټولنې موږ لیدلي دي چې درې ورځې غورې کوي څلورم باندې جې ډي سي په دفتر کې مقبولو ناست خبره اصل خبره پی ټي ایم دی پی ټي ایم سودا نه کوي دا سړي وختي غوښې ورته ویولې بیا راووتل هغه خبرې درته کوي پی ټي ایم سودا کوي ولسونه ګواهي ورکوي تاسو پی ټي ایم مضبوط کوئ تاسو په وړې وړې ټولنې باندې نه خلاصېږئ موږ د چا په نیت شک نه دی خو وړوکې ټولنې زور نه لري ځکه دی زر کې مجبور شي په یو دفتر کې کېږي او ډیل وکړي دا پی ټي ایم دا تنظیم چې جوړ شي بیا ملي مزاحمت دی ورور نه دی څوک طریقې راشئ نه را څوک د غیرت خبرې کوي کسان په خدای طریقې عملونه دي او غیرت په هم یې دنیا ته اوس مقابله بیا دې ورته وکړئ نو لہذا دلته ماته مسلې ډېرې په چټونو لیکلي دي در عظمت پرون ټارګېټ کلینګ نه هم ولسونه خبر دي چې انتهایي غریب خلک یې دلته په دې عظمت کې وویشتل ټارګېټ کلینګ کېږي ستا د تحفظ په نامه باندې په دې کله کې ناستو خلکو 2100 اربه روپۍ دې ځل د بجټ نه اخیستې دي دا ځل د بجټ چېرته جوړېږي پته شته بجټ په کوم ځای کې جوړېږي دا چې کوم ستا هر سامان ګران شي په کپړو دا چې ستا پټرول ګران شول دا چې په علاقه کې په هر شي باندې ګراني راغونډولې راځي په دې ټیکس ورکړي حکومت ټیکس ځنې چګوي دا ستا په پیسو باندې بیا سره جمع کړي هغه ټیکس هغه قومي بجټ جوړ کړي هغې نه 2100 اربه روپۍ دغو خلکو د تحفظ په نامه یوازې د هغه ستا د جیب نه تللي پیسو باندې جوړ کړي چې موږ به تحفظ ورکوو په اربونه ډالر دلته د بهر دنیا نه راځي کار یې څه دی چې زه خو د ټول ملک فوج یم دوی وایي دا زموږ د ټولو ملک دی شا رښتیا نه وایې که رښتیا وایې بیا د دغې خبرې جواب ووایه چې 900 ټارګېټ کلینګ په میرلي کې وشول تا تر اوسه پورې په هغه غوسه نه ده کړې په هغه نه یې خفه شوی ټول نارت وزیرستان ټول پښتانه علاقه کې 80,000 پښتانه نه زیات شهیدان شول تا چېرې یوه ورځ په هغه باندې د خفګان یو تش ټویټ او پوسټ نه یې کړی پښتانه پرېږده 100 سرکاري سړي د پولیس وو په پېښور کې څو میاشتې اول هغه یې وویشتل په هغه تا خفګان نه کولو ولسونو چې خفګان کولو تا په هغه یې فایر کړل او البته 2-3 میاشتې مخکې په میرل کې او فوجیان و چې د پنجاب و چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ټویټونه کول چې زړه مې خفه دی بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو وه بیا د تر کونړ پره بمبارې وکړې بیا د تر خوست پره بمبارې وکړلې آیا ته رښتیا د ټول پاکستان فوج یې که یوازې په پنجاب د زړه خفه کېږي تا چېرې په دې ولسونو زړه خفه کړو تا چېرې په دې ولسونو زړه خفه شو نو لہذا ملګرو ګیټونه باندې په چمن کې په ولسونو باندې برید وشو او هغه ولسونه انتهایی جفاکش خلق دی د غربت سره مخامخ کړي دي نن یې اکثر خلک په جیلونو کې دي FIR-ونه کوي او د PTM هغه ملګري چې په هغه احتجاج کې شامل هم نه وو هغه ور اچوي ونسي په انګور اډه باندې
په انګور اډه باندې نن هم خلک ناست دي ژاړي د غلام خان بد حال دی دغسې په تورخم او په نورو سیمو کې هم دوی پښتانه ځوروي مخکې یې ویل چې افغانستان سره زموږ ځکه ورانه ده چې هلته د اشرف غني حکومت دی او هلته انډیا ناسته دی او زموږ خو طالب خوښ دی نو اوس خو طالب راغلی دی اوس درته چې رانجه کوې اوس دې په څه رانجه شروع کړې ده اوس ولې په ډیورنډ لاین ګیټونه باندې ته نه منې پاسپورټ یې ختم که شناختي کارډ یې ختم که نان کسټم پیډ ګاډي ختم کوي ټیکس فری زون ختم کوي دوی پښتانه نور هم مجبوروي چې په 15,000 روپۍ یا په 15 کیلو دال به بیا څوک جاسوسي راته وکړي ورور که بېغیرته درته که وودی کړي دا ولسونه نه درته کوي دا شیان خدای کوشش دا کوي چې د پښتنو معاشي قتل عام وکړي محترمو د دغو شیانو پر خلاف یو دا چې د امنیت خرابېدو روان دی په ټول پښتون بیل کې او خراب دی دوم دا چې په ډیورنډ لاین کوم ګیټونه دي هغه ګډوډي یې جوړه کړې ده په زور پاسپورټ او دغه شیان باید پرې مني ټیکس فری زون ختم کوي او په پښتونخوا کوزو علاقو کې خلک په لوډ شیډینګ په ګرمیو غر کړل د دغه پر خلاف به پی ټي ایم دا احتجاج اعلان کوي په 2 ورځ کې نن موږ مرکزي کمیټې ټوله پر ازمت جلسه باندې سره مصروف شولو نو زر به اعلان کې خو اعلان به څنګه وي په ټول وطن کې به انشاءالله په یو ځای ولسي پاڅونونه کېږي چې هغه به ټول وطن راپورته شي او کامه یو خبره پښتون کام ته کوم که رښتیا په یوه ورځ ټول راپاڅېدلی بیا په بله ورځ زموږ بل اعلان ګورئ چې بیا هغه څه شی دی بیا به یې ووینئ چې په دې وطن کې کومه لوبه سره شروع کېږي او یو په خدای پاماني اول یو منصوبه درته ښایم محترمو په سوشل میډیا باندې دا خفیه ادارې دا خلک خپل اکاونټونه جوړ کړي دوه پر مذهب پسې په خوږ اسلام پسې زموږ په خوږ دین پسې دوه درې سپکې خبرې وکړي بیا درېیم راشي د پی ټي ایم د یو ملګري تصویر شر کړي چې دا بدنام شي موږ نن ورته وایو چې دا تاسو یې موږ مو پېژنو صرف د غورځنګ د نورو خلکو ته بدنامولو لپاره دا کار کوي باقي ستا اسلام موږ ته پته ده ته هغه قوت یې چې په $50 دی د یو مسلمان خور عزت عافیه صدیقي او کفارو ته ورکړې وه تا په جامع خبز او بلال مسجد کې مسلمان اخوان یې په سینو کې ویشتل یې قرآن ویلل تا 10 لکه بنګاریان مسلمانان وژلي وو تا یو افغانستان یو اسلامي ملک د یو اسلامي ملک د نسکورېدو لپاره د امریکې ملګرتیا کړې وه تا په دې خاوره باندې یعنې تر دې حده چې په دې وزیرستان کې جوماتونه ړنګ کړي دي ستا دغه شیان دغه پښتون خلکو ته معلوم دي نو لهذا چې دا قام ځیرک وي الحمدلله پښتانه یو مسلمانان یو د دې وطن یو او د دې کې د دفاع لپاره به موږ تل ولاړ وو خدای مو طلبات